بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. د خدای فرمان دی په ډېرو جرګو کې خیر نشته مګر درې جرګې د خیر ډکې وي. یو هغه چې د یو غریب سره د مرستې لپاره وي، دویم هغه چې د څه ښېګړې لپاره وي، او دریم هغه جرګه چې د قام د ښېګړې او د اصلاح لپاره وي. ارواحات اجمل خټک وایي که پېښور دی او که کوټه زما کور دی، زما کور دی، که کابل که کندهار دی زما رور دی. ګرانو عزتمندو، زما په فکر دا نننۍ قامي جرګه د قرآن د وینا تر مخه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د قامي فکر او ښېګړې په اساس د سرحد د کمیټۍ لخوا د ستر خدای خدمتګار امیر محمد خان هوتي په مشرۍ کې د ملک علي اکبر خان په کور کې مازدیګر 5 بجې جوړه شوې وه. که باچا خان، خان شهید او د صمد خان، فقیر پی کاکاجي صنوبر حسین، سالار مولادات د ټانګ، ملک کنور جان د ډیائی خان، غلام محمد خان تتور د ټانګ، ملک قصور زمان خان د بنو، ملک یعقوب خان د بنو، کوټورام د لکی مروت، مولانا محمد علي د مردان او د قاضي عطاالله په شان سپېڅلي خو نن نشته، خو د هغوی اروا نن هم د ملي ارمانونو در ترسره کولو په ارمان په عالم ارواح کې په انتظار ناست دي. په دغه یاده تاریخي جرګه کې د پښتنو د راتلونکي د نجات غږ شوی و. قامي غږ سر ته رسي او که نه، خو مهم دا وي چې سم وخت کې قامي غږ چا پورته کړی و او که نه. جرګه د پښتنو په تاریخ کې ډېر لوی لرغونی ارزښت لري. د ولسواکۍ، روادارۍ او زغم حقیقي روح هم په جرګه کې وي. قامي جرګه همیش د کم ګوند نه بلکې د قام وي. د 20مې پېړۍ په 3 لسیزه کې را جوړه شوې دا قامي جرګه د دې خبرې ثبوت وړاندې کوي چې د پښتنو قامي جرګه مترقي پاتې شوې. جرګه نن هم د نړۍ سره د تللو سیالي کولی. څومره هم قامونه اوسي نو په خپلو جغرافیایي پولو کې د خپل کلتور په رڼا کې ژوند کوي. نننۍ نړۍ که د قامیت په سټه د قامي سیالۍ دپاره ده، قامیت چرې هم د اسلام په ضد نظریه نه ده. نه د اسلام نه د قامیت ټولې هم قرآن په سوره حجرات کې د قامیت حقیقت دی او ټولنې د وګړو شناخت بللی دی. موږ شناخت په موندلو او درک کولو پسې راغونډ شوي. اسلام د کم کلتور د منځه نه وړي، بلکې د یو قام په کلتور کې اسلام اصلاح او ښکلا راولي. که قامونه او کلتورونه اسلام بشپړ تحلیل کولی، نو اسلام به د حجاز د خاورې نه چرې هم تر هندونیشیا چې 1400 کاله پخوا قامیت، عربیت، عجمیت، قریشیت د اسلام په ضد باندې نه و، نو جدید نشنلزم د مرترقي ارتقایي مزل نه پس قامپالي څنګه موږ د اسلام په ضد باندې ګرځولی شو. وایي چې موږ د هر جومات امام، ملا صاحب، مولانا صاحب سره په دې پوهه کړو چې د منبر نه د قام د حقوقو غږ کول شرک او کفر نه، بلکې د رسول الله مبارک د دې وینا تر مخه ستر جهاد دی. قامپالي د وطن او ولس د ستونزو کړم او غږ بادار ته رسول ګناه نه بلکې د ثواب کار دی. تر څو چې موږ د حجرې او جومات ترمنځ تړون او نزدېکت بشپړ نه کړو، د حجرې جومات ترمنځ راغلی واټن ختم نه کړو، نو تر هغې به زموږ قامي حافظه منتشره او تنسټ رنځور او کړمه ګډوډه پرته وي. د قامیت په غږ نن هم موږ د جلا فکرونو سره په یو ځای د پښتونخوا وطن په دې تاریخي سیمه بنو کې د ګوټ نه راغونډ شوي. که د قامیت دا غږ نن ته هم لرې کړي، نو شاید چې دومره متفرق نظریو دي. دلیل یې د پښتونخوا په خاوره د زرګونو کلونو نه د نړۍ ستر تهذیبونه زیږېدل دي. که په نړۍ کې هر څومره قامونه دي، خو لومبی را باندې حق د خپل قام او د خاورې دی، ځکه چې د اسلام د نظره لومبی حق د نږدې قریب دپاره دی، بیا د بل دپاره غږ پورته کول دي. ګرانو عزیزانو، پښتانه مظلومان دي، وطن او قامیت یې برباد شوی دی، نور هم بربادو ته رواني. ځکه د خدای د پیغمبر د دې حدیث په اساس باندې چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ورور مرسته وکړه، که ظالم او که مظلوم. که ظالم لاس یې ونیسه، که مظلوم یې غږ ورله پورته کړه. تاسو دا یاد لرئ عزیزانو
پښتانه په دې وخت کې په نړۍ کې مظلوم قام دی. نو ځکه نن د قام په باشعوره طبقه باندې د دې قام لپاره په نړۍ او په پاکستان باندې غږ کول فرض دي چې سم شه که نه وه نو سمودي. د یو قام د ژبې مقدمه هم سیاسي او هم اقتصادي وي. که د یو قام ژبه پرمختللی شي نو په نتیجه کې د قام پرمختګ پرمخځي. هم د یو قام د محکوم ساتلو لپاره د هغه قام ژبه هم محکومه ساتل سیاسي عمل وي. وخت ادب پیدا کوي او ادب د تاریخ پاڼې وي. د ادب وده د ژبې وده وي. ژبه د یو قام پیژندګلو وي. کم قامونه چې په نړۍ کې پرمختګ کوي نو لومبی خپلې ژبې له وده ورکړي. پښتانه که مخکې تلل غواړي نو خپلې ژبې له د ارادي پرمختګ لپاره د سیاست د لارې به چټک ګامونه اخیستل وي چې دا ژبه د نصاب او زده کړو برخه کول، په تعلیمي نصاب کې خپل قامي تاریخ او سپېڅلي اتلان ځای په ځای کول، په میډیا کې د ځانۍ کولو لپاره په پرمختللې رسنۍ کې د پښتنو ټي وي چینلې جوړول د دې وخت تر ټولو مهم او ارزښت ضرورت دی. د پښتنو قامي غږونه عزیزانو دومره غمونه عزیزانو دومره ډیر دي چې په هر یو ستونزه یو کتاب لیکلی شي. د تیر 200 کال او بیا 40 کلن ناورین د قامي فکر سره تړلي خلک نفسیاتي رنځوران کړل. دا قامي ستونزې مو دومره ډېرې ځکه دي چې موږ خپل قامي ژوند، خپل قامي غږ نه لرو، په خپله خاوره او وسایلو کوم اختیار نه لرو. د خپل مرکزیت د غرور د بام نه لوېدلي خلک یي. ځکه خو جنګونه ګټو خو خبرې او جرګې همیش لپاره بیلو. ګرانو عزتمندو، په نړیوال سیاسي چاپېریال کې پښتانه یو ځل بیا د یو نړۍ د یو نوي تباکن راتلونکي سره مخامخ کیدونکي دي. د پښتنو فکر محدود کړی شوی دی ځکه یې پوهه هم محدوده ده. د سبا غم نه خوري، د نن غم سره ورځ تېروي او بیا بله ورځ لکه د کوچني د سره نه شروع کوي. پښتانه په خپل ژوند اختیار نه لري، فکر او وطن یې غلام دی. خپل وسایل او ګټه ورته نه ده معلومه، پیداواري او غیر مادي کلتور خواړل پیژني هم نه. کیلاک مخې ته روان دی. نړیوال استعمار غواړي چې د خپلو موخو د ترسره کولو لپاره د نیو کالونیزم نه پس اوس د پوسټ کالونیزم پلو نړۍ بوزي. خپل اقتصادي پلانونه پکې بشپړ کړي. د نړیوال سامراج لپاره نه د چا ریاست مقدس دی، نه کم مذهب. پاکه اقتصادي جګړه ده. دا واورئ، پاکه اقتصادي د خلکو د ریاستونو د هیوادونو د اقتصادي ګټو جګړه ده. دا ممکنه جګړه په پښتونخوا وطن باندې د دوو جنګونو ترمنځ د وقفې نه پس دا ممکنه اپشن همدا دی چې پښتون وطن د دې نوې راتلونکې جګړې لپاره ښه په کار راوستل شي. نو ځکه پښتنو ته په دې وخت کې تر هر وخت زیات د فکري بیدارۍ او یو بل ته د لاس ورکولو اړتیا ده چې د تېر وخت نه عبرت واخلو او پاتې چپو ته باړي. د قامي شعور لپاره لکه د تبلیغیانو به کلي په کلي، جومات په جومات د خپلو بسترو سره ګرځېدل غواړي. دا جرګې به پراخول غواړي. د خپلو ستونزو د حل لپاره به عملاً تګلاره ټاکل وي او د دغه بیدارۍ په نتیجه کې به د هغې د ترسره کولو دپاره عملي ګامونه پورته کول وي. د یو قام اختیار په فطري شوې ده او زموږ هره قامي غمیزه د دې ریاست د ناسم چلن او ناوړه پالیسو نه تاو ده. د قام ساه خفه کړې شوې ده د ریاست لخوا د خپلو سیاسي موخو لپاره او د اقتصادي ګټو لپاره. جنګي اقتصاد پښتانه د یو دوه ویستلي دي. ټول ژوند ځواک ننګ ناموس په دال لږ داو لګول شوی دی. کورونه، بازارونه موړن کړی شوي دي. ننګ ناموس مو لیلام شوی دی. نن هم په زور پیسې د ولس نه غوښتلی کېږي. یو عام دود دا جوړ کړی شوی دی. د ډیورند د 6.5 کاله پخوا راښکل شوي کرښې اغیزې نن هم د اغزن تار په سپیره شکل کې په موږ باندې رالویږي. د پیرنګي په وخت کې هم دومره بد اثرات د ډیورند د کرښې په دغه سیمو کې په ولس باندې نه څرګند شوي لکه څنګه چې د اغزن تار د کش کولو نه پس د پښتنو غر، ورشو، چیني، ځنګلي معدنیات هر څه د یو وحشت او ویرې علامت ګرځول شوی دی. د خپلو شتمنو په تګ په لور باندې تګ د ډیورند کرښې په خوا او شا کې د ولس لپاره یو بوږنونکی خوب ګرځول شوی دی. د اغزن تار سره عملاً یو قام د بل رور نه غوڅ کړی شو. پلورۍ، رورولۍ، عزیزولۍ، مړی ژوندی، سوداګري هر څه ختمه کړې شوه.
کدی خپسو دوام عموم نو څه وخت به یو قام په خپلو کې داسې مات او پردی چې په نتیجه کې به اقتصادي بربادۍ هم وزېږي. ځکه موږ د نو ضلعو ولس د ټول ملت پال سیاست نه دا ګیله هم لرو. ځکه موږ د نو ضلعو پښتانه د باجوړ نه د وزیرستانه پورې د خپل ملي سیاستپالو سیاسي مشرانو نه دا ګیله هم لرو چې څومره بدبختو سره باجوړ نه لارو کې هم د سوداګرو لپاره هوره ستونزې سیاسي تحولات او تریخوالی جوړول شي. دغه د زرګونو کالو تجارت مو د منځه تللی د افغانستان په لور ټولې تجارتي لارې موږ دا غوښتنه کوو چې کولاوول د یو پښتنو د څو کاله ژوند ضمانت به ګرځي. دغه لارې د بغیر د کم سفري دستاویزاتو د غوښتنې نه کولاو کړی شي او دغه تجارت د سیاسي چاپیریال د تاو تریخوالي نه آزاد وساتلی شي. د پښتنو لر او بر وطن دوه لوی قامي ګډې ستونزې لري چې یو بدامني او دویم د جنت په شان د سرو سپینو نه ډک وطن کې ملا ماتانو عزتمندو بدامني او فقر دواړه کسبي راوړل شوي سیاسي عملونه دي. د دې خاورې تاریخ تشدد نه بلکې د امن ستر د بودا تهذیب او د سپېڅلي باچا خان او د خان شهید ارواخاد خان شهید عبدالصمد خان وجودونه او تنستي دي. که په دې خاوره امن شي نو مخې ته که موږ ودرېدلی نه شو باید چې موږ د هغې مرسته هم ونه کړو. ګرانو موږ دا غوښتنه هم کوو دا غږ هم کوو چې دا خبره دې هم د دې جرګې په پرېکړو کې شامل کړی شي چې په دې خاوره باندې جوړ ناتار مذهبي نه بلکې سیاسي جګړه ده. پښتو او اسلام سره هیڅ تضاد 1400 کاله نه دی خوړلی نو اوس یې ولې د یو بل سره خوري. خوا په خاوره مذهبي او قامپاله ګوندونه دي او داسې تړون اتحادیه او نزدېکت ولري چې قامي مسایلو لپاره هغوی بشپړ روان شي. قامي د پاکستان پارلماني سیاستونه د هر چارې په خپل ځای باندې خو د پښتنو لپاره موږ د مشر نه هم دا غوښتنه کوو چې څوک هم په دې خاوره دی دا پښتون دی که په هره سیاسي ډله کې دی خو باید چې د قامي ستونزو د حل لپاره زموږ یو د پښتونخوا وطن را یو کول میوالي او اټک د دې وطن برخه ګرځول د پښتونخوا په لر و بر د امن سوکالۍ یقیني کول په خپله خاوره د خپلو قامي وسایلو واک اختیار په هر قیمت ولس ته د عزت امن او سیالۍ او سعادت ژوند ورکول دي. د دې خبرو منلو ته د دې قام سره څوک هم پرون تر دې باندې چارې ښه که نه نو دا قام په خاوره وګړه او تاریخ باندې غني دی. پښتونخوا وطن په پاکستان کې نه دی جوړ بلکې پاکستان په پښتونخوا باندې جوړ دی. د نړۍ